السلام علیکم دوستانو، د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، په تیر درس کې موږ د present continuous tense وپېژندل، یعنې what is present continuous tense، حال جاري زمانه څه ده او د هغه ډیفینیشن موږ وپېژندل. نو نن دوستانو په هغه کې له موږ سره نیګیټیو سنټنسز دي، منفي جملې. له یوه شي څخه انکار کول، یعنې دا کار زه نه کوم، هغه دا کار نه کوي، نو دې ته بیا منفي جملې وایي او په انګلیسي کې ورته نیګیټیو سنټنسز وایي. لکه نیګیټیو سنټنسز، منفي جملې. دوستانو دا د پریزنټ کنټینیوس ټینس حال جاري زمانې له موږ سره منفي جملې دي، یعنی نیګیټیو سنټنسز. د فاعل یعنی سبجیکټ او فعل ورب په منځ کې د ناٹ کلمه لیکو او جمله پرې منفي کوو. د فاعل یعنی سبجیکټ او د فعل یعنی ورب په منځ کې د ناٹ کلمه لیکو او جمله پرې منفي کوو. لکه He is not eating the meal right now. هی چې څو دوستانو له موږ سره یو فاعل ده او ایټ یعنی ایټینګ دا له موږ سره فعل ده، یو ورب ده. د دې په مابینځ کې یا په منځ کې موږ چې کوم کاروو یا استعمالوو هغه ناٹ ده. لکه He is not eating the meal right now. هغه همدا اوس ډوډۍ نه خوري. نو دا چې څو دوستانو زموږ منفي جملې شوې. They are not swimming in the pool now. They are not swimming in the pool now. دوی اوس په حوض کې لمبا نه کوي، یعنی دوی اوس په حوض کې نه لمبېږي. نو دا چې دوستانو لکه څنګه چې موږ وویل they are not swimming in the pool now. دې چې څو زموږ یو فاعل ده او سویمینګ یعنی لمبا یا لمبېدل دوستانو دا زموږ یو فعل ده، ورب ده. د دې په مابینځ کې له موږ سره چې هغه د ناٹ کلمه ده او موږ خپله جمله ورباندې منفي کوو، نو هغه ناٹ ده. لکه they are not swimming in the pool now. دوی اوس په حوض کې لمبا نه کوي. نو دا چې دوستانو دا زموږ منفي جمله شوه. I am not speaking English now. I am not speaking English now. زه اوس په انګلیسي خبرې نه کوم. دوستانو آی یو فاعل ده او سپیکینګ دا ورب ده یعنی فعل ده. د دې په مابینځ کې له موږ سره د ناٹ کلمه ده، نو په دې وجه باندې زموږ جمله ورباندې منفي شوه. لکه I am not speaking English now. زه اوس په انګلیسي خبرې نه کوم. دوستانو دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ ګرځېدلی وي. چینل به سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ.